بسم الله الرحمن الرحیم. محترم لودین صاحب، محترم وطنوالو، دوستانو، ورونو، خویندو، د نړۍ په هر کونج کې سیاستئ دغه ولسم پروګرام ته راغلاست درته وایم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته درانه صاحب او له دې لارې نه ټولو وطنوالو ته په ښو شیبو کې وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې ښه جمعه یې لرلي یا ښه جمعه ولري. ډېره مننه. محترم دوستانو، دوستای محترم، به پروگرام ابدوم در سلسله ذهنیت سازی صلح، ضرورت ها و قابلیت ها و خصوصا مهارت نرم شما را خوش آمدید میگیم. خدا کنه که چند لحظه ای که همراه ما هستین این پروگرام خوشتان بیاید و همچنان آرزوی ما است که این پروگرام در صفحات اجتماعی خود شریک بسازین که دوستا و وطندارای دیگه هم از محتوای پروگرام و از تبصره شما مستفید شوند. تیرو پروگرامو که موږ په مختلفو ساحو کې د نرمو مهارتو په اړه کې خبرې وکړې، خصوصا هغه شپږ خنډونه چې د ټولنې او د انسان د ودې لپاره لار کې خدای پاک پیدا کړي دي، په هغه باره کې وغږېدو. نن لږ زره تغییر ورکوو مضمون ته او په یوه بله موضوع کې غږېږو. نو لودین صاحب، د تا په اجازه به موږ دغه سلایدونه شریک کړو د دوستانو سره او مخ به لاړ شو. او ډېره به ښه سي. دغه د موږ کلیدي سلاید ده. لودین صاحب، له دې نه به یې شروع کړو، مهرباني وکړئ. نو موږ دغه پخواني پروګرامونه ټول د دغه کلیدي سلاید یا د دغه د لارې د نقشې په بنسټ باندې مخ ته وړي او په هره ساحه کې موږ او تاسو د هغه خنډونه چې په مخ کې د رشد پراته دي هغه باندې خبرې کړي او که په ساده توګه دا مطرح کړو چې هر انسان چې دنیا ته راځي تر څو چې د فلاح او سلام ساحې ته رسیږي، مخکې بعضې غټې مرحلې او په څنګ کې بعضې خنډونه موجود دي. یا په بل عبارت هر انسان د یو شمېر بالقوه پوتنشل یا استعدادونو سره دنیا ته راځي. د هغه استعدادونو د غوړېدو او د هغه د ثمر ته د رسېدو یا مکمل رشد په مخ کې یو شمېر امتحانونه موجود دي یا له هغه نه د تېرېدو پلونه یا تاسو کله کله د زینې پایې ورته وایي هغه موجود دي چې تر څو له یوې مرحلې بلې مرحلې ته ځي. طبیعي د انسان کله چې دنیا ته راځي ډېر د محتاجي په ساحه کې حتی فزیکي وجود یې ډېرې پالنې او حفاظت ته ضرورت لري چې مور او پلار په طبیعي توګه الله تعالی ورته مقرر کړي او هغه وړاندې ځي تر څو چې د خپل عادي استقلال ساحې ته ورسیږي. نو د عادي استقلال ساحې ته د رسېدو مخکې ځینې خنډونه دي چې دا موږ او تاسو پخوا په تفصیل خبرې پرې کړې دي چې یو د ژبې خنډ ده، د مقصد د نشتون خنډ ده او بالاخره برعکس د مقصد شتون. همدارنګه مقصد ته د رسېدو دپاره انضباط او ډیسپلین پکار ده، څه منابع ورته پکار دي، مادي او معنوي. البته د موږ او تاسو دلته اکثره منابع او مسایل په بعضې نرمو مهارتونو نه مقصد ده. دلته کله چې د عادي استقلال ساحې ته ورسیږي نو معمولا هلته ایګو رامنځته کیږي او د ایګو معمولا د ټولنیزو فعالیتونو یا د یو د بل سره د همکارۍ مخه لږ نیسي. اکثرا نوبې د همکارۍ نه موږ یا ټولنې د فلاح او سلام ساحې ته نشي رسېدی. نو د ایګو د مدیریت په واسطه باندې د همکارۍ له مخې نه یو خنډ لرې کیږي. د دې دپاره چې همکاري د ګروپونو یا د ډلو یا د ټولنې ترمنځ په ښه توګه سرته ورسیږي، د افهام و تفهیم موضوع ډېره مهمه ده.
په افهام و تفهیم کې موږ او تاسو مکمل څو پروګرامه درلودل او دغه نه وروسته موږ او تاسو د تعاون اسه بنیادی توګه باندې الله تعالی هم موږ او تاسو باندې امر کوي چې وتعاونوا علی البر والتقوا، په نیکیو کې، په ښو کارونو کې، په تعمیري کارونو کې تاسو یو د بل سره تعاون وکړئ. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، او په ګناه، تیری او همدارنګه د فساد او ناروا شیانو کې تعاون مه کوئ. دې نه معلومیږي چې تعاون داسې یو نیوترال استعداد او قوت ته چې هغه په بدۍ کې هم کله کله کارېدی شي، یعنې داسې یو وسیله ده. نو د تعاون د خنډ نه وروسته د فلاح او سلام ځینې جانبي او اساسي نورې برخې هم شته چې یو ټولنه چې فلاح او سلام ته رسیږي هغه به نن موږ او تاسو بحث پرې وکړو چې د یو پرمختللې ټولنې د جوړېدو تعمیر لپاره یو ډیر مهم عنصر یا فکتور یا اصل چې نن پې خبرې کوو هغه د تعاون په څنګ کې د اعتماد خبره ده. ځکه تعاون خپله د اعتماد پر رامنځته کېدو کې او یا اعتماد د تعاون پر رامنځته کېدو کې رول لري. همدارنګه افهام و تفهیم کې هم اعتماد او باور. بعضې خلک د خپل زړه خبرې هغه وخت مطرح کوي چې هلته یو اعتماد موجود وي، خپل منابع هغه وخت سره یو ځای کوي چې اعتماد او باور موجود وي، تعهد موجود دي. له دې کبله دغه موضوع چې نن موږ تاسو په خبرې کوو تقریبا دغه د ټولو خنډونو سره یو نوع اړیکه لري او یا د انسان د رشد په لاره کې یو مهم رول لوبوي چې هغه د اعتماد او د باور موضوع ده. او دې باندې به نن په خیر سره خبرې کوو انشاءالله. لودین صاحب، د ما په ابتدا کې از یادم برآمد که بگویم که امروز 19 جولای سال 2024 است که مصادف میشه به 29 سرطان و 13 ماه محرم، که باز چند سال بعد اگه مردم پروگرام میشنه و بفهمن که چه وقتی نشر شده اولین بار، یک سند باشه در خود محتوای پروگرام که باز دوستا بفهمن. موږ هم دلته دغه لینک پخواني پروګرامونه چې لودین صاحب اشاره ورته وکړه موږ پروګرامونه هم نشر کړي وو، هغه په افغانستان پیس چینل کې پراته دي. دوستان کولی شي هلې ته لاړ شي. لینک مې دلته په کامنټ کې ورکړی ده او هغه اشتهار کې هغه د لوګو د چینل لوګو ورکه و هغه مې پیدا کړله، هغه د تیار کې لوګو سته. دوستان کولی شي هلته لاړ شي پخواني پروګرامونه وګوري. نو ما تا حالی که پروگرام ها رو چی کردیم بینی من پیش از اینکه با پروگرام دیگه شروع کنیم ما به این ساحه رسیدیم که وقتی که آدم به ساحه عالی یعنی آزادی و فلاح و سلام میرسه از این چند مانع باید عبور کرده باشه که او بیشتر اشاره شد. زبان عموما چی سلام و فلاح آدم یاد داشته باشه، مقصد زندگی خود باید بفهمه، برای از اینکه مقصد خود برآورده بسید از انضباط مهارت انضباط داشته باشه، ایگوی خود مدیریت کرده بتانه و مهارت های تفاهم و یاد داشته باشه و نیت و ذهنیت تعاون علی البر داشته باشه، تعاون در کارهای نیک باید داشته باشه. این چیزا را ما در برش گپ زدیم. پیش از اینکه سر موضوع اعتماد برسیم ما میخوایم یک موضوع دیگر را مطرح کنم در اینجا که در پروگرام بعدی به درد ما میخوره. این را ما میخوایم در اینجا نشر کنم که یعنی ذهنیت سر کلی چیزا تاثیر میکنه. یک مؤسسه است به نام پیک پتانسیل، اینا سر پتانسیل انسان بسیار پروگرام ها داره و مردم هم میخواه که به یک مرحله عالی پتانسیل خود برسانه، از موقعیت
مفاصله که بین واقعیتشان و پتانسیلشان است امی خلا را کم بسازه و واقعیتشان را به پتانسیل برسانه. اونا تحقیقات کردن و به این نتیجه رسیدن که انسان به اندازه منظم و کانسیستنت، انگلیسی را کانسیستنت میگه، نمیفهم که در فارسی و پشتو ما چطور میتونیم کدام اصطلاح برای استعمال میشه، اما در قسم منظم دول بینه دستی ویلی دیده the way you do anything is the way you do everything. که مثلا انسان په یوه ساحه د ژوند کې غفلت کوي، په ټولو ساحو کې غفلت کوي، په یوه ساحه کې کوشش کوي او انګیزه لري، په ټولو ساحو کې هغه انګیزه په ده باندې تاثیر کوي. چې په پښتو ترجمه کړی په هغه ډول چې ته یو شی کوې هر شی کوې، یعنی یو د بل سره ارتباط لري. داسې نه ده چې په یوه ساحه کې به ته ښه یې، په بله ساحه کې به تنبل یې، په یوه کې به کار کې به دا هغه تنبلي خصوصا د ژوند په ټولو ساحو باندې تاثیر کوي. نو دا یو ډېر مهم هغه ده چې د اعتماد په باره کې چې موږ غږیږو رول لري. دغه جمله زه غواړم چې دوستان یاد ولري په راتلونکي پروګرامو کې، او د خپل ژوند یو د خپل رفتار او کردار او د اعمالو یو بررسیم چې کوي. دغه جمله ډېره مهمه ده چې مد نظر ونیسي. درانه صاحب ډېرې ښې موضوع ته د اشاره وکړه، او دا په راتلونکي کې انشاءالله موږ به په دې باندې خبرې کوو چې دا د ذهنیت او د کړنو اثر په خپله زندگی د انسان باندې او همدارنګه د ټولنې کې هغه کړنې چې ترسره کېږي د انسانانو په ذهنیت او په کړنو باندې، ځکه چې هر ذهنیت او کړنه یو نوع اثر غورځوي په خپله د انسان په ژوند باندې او په اړیکو باندې او په ټولنه باندې. نو د اثر پذیری خبره یا د تاثیر خبره به موږ او تاسو کوو چې په بعضو ټولنو کې د تاثیر مسله کوم نتایج رامنځته کیږي، کوم شیان ښه اثر کوي، کوم شیان ناوړه اثر کوي، یعنی د کړنو او د ذهنیتونو. اوس دغه موږ به اکثرا د ما دغه برخه د تعلیم و تربیه یا د ښوونې او روزنې سره د ما مسلکي برخه د زندگی یا د تحصیل ده. اکثرا موږ دغه نرم مهارتونو باندې یا د تدریس او تعلیم او ښوونه او روزنه د ذهنیتونو په جوړولو ده، او ذهنیتونه پایه او اساس ده د کړنو. ځکه ګرچې د ذهنیت او د کړنو ترمنځ بیا یو څه سکیل هم پکار ده چې هغه مهارتونه یا وسایل هم موجود وي چې تر څو وکولی سو موږ او تاسو په ښه توګه باندې هغه د موږ کړنې اثر پذیره سي یا موږ په خپلو کړنو اثر وکړی سو. نو دا د یو ډېر اساسي موضوع ده. انشاءالله دې کې به هم راتلونکي کې پروګرام یا یو یا دوه ولرو انشاءالله. نو مخ به لاړ سو. اوس راځو د اعتماد موضوع ته، او دې نه شروع کوو چې دغه په ځان باندې اعتماد، ذاتي اعتماد او اجتماعي اعتماد څه شي ده، څه اړخونه لري، په څه رقم سره ده. زه غواړم چې ځینې احصایې وړاندې کړم. تقریبا 20 سال پیش در دنیا یک احصایه صورت گرفت که در اوجا نشان داد یعنی سویه اعتماد در جوامع مختلف چقدر بلند است. نتیجه از این بود که در امریکا 34% مردم به این باور هستند که دیگه مردم قابل اعتماد هستند. معنی زیرمتی که 66% مردم به این فکر هستند که سر کس اعتماد کرده نمیتونند. و این احصایه نشان داد که در امریکای لاتین که این احصایه صورت گرفته بود 23% مردم به این فکر بودند که دیگه مردم قابل اعتماد هستند. در افریقا 18% مردم بود، یعنی 82% مردم سر دیگه اعتبار کردن نمیتونه. و چیزی بسیار جالبی بوده که در انگلستان
40 سال پیش از اینکه احصایه گرفته شده بود، امی قسم احصایه گرفته شده بود، 60% مردم به این نظر بودن که دیگه مردم قابل اعتماد است. و وقتی احصایه نو که حدود 20 سال پیش صورت گرفته بود، تعداد به 29% پایین آمده بود، از 60% به 29. معنی زیر میته که در جامعه فعلی سوی اعتماد در جامعه بسیار پایین آمده و باعث بسیار مشکلات نه تنها در افغانستان، در کل دنیا شده. او دا ډیره مهمه موضوع ده چې په نړیواله سطح باندې د اعتماد موضوع چې کله کته راځي، همدغه د لویو جنجالونو سبب کیږي. او بله خبره دا ده چې دا د مفاهمې دروازې بندوي، بلکې د ویرو دروازې ویرې. ځکه چېرته چې اعتماد نه وي، هلته یو نوع ویره یا عدم نه خوندیتوب، کله چې ویره یا عدم مسئولیت رامنځته شي، مختلف اشتباهات رامنځته کیږي. ځکه ذهن د اعتماد او د اطمینان په سطح کې په هوښیاري سره عمل کولی شي، احساسات یا هیجانات نه رامنځته کیږي. نو خدای نخواسته چېرته چې بې اعتمادي موجوده وي، په جای باندې عدم اعتماد او یو نوع ویره، او ویره د مشکلاتو سبب هم کېدی شي. ګرچې ویره د انکشاف سبب هم کېدی شي، اما هغه انکشاف چې د اعتماد په بنسټ رامنځته کېږي، هغه د هغې انکشاف نه چې د ویرې په بنسټ رامنځته کېږي، دا خطرناک مؤثر وي. نو ویرې معمولا په صلاح او په حفاظتي شیانو باندې سرمایه گذاري کېږي، یا کله کله وایي مخکې له دې چې په تا حمله وشي، په هغه باندې حمله کوي. اکثرا دغه مشکلات دنیا کې د دې نه رامنځته کېږي. او دا هغه موضوع ده چې نن سبا ډېرو څخه غفلت کېږي، یو نوع دا مطرح کېږي نه ډېره. کله کله زموږ او تاسو د پروګرامونو کې یو ورور دا مطرح کړی وسې، تر څو چې اعتماد نه وي، په افغاني ډلې نشي کولی چې یو د بل سره یو ځای د خپل وطن په آبادۍ کې برخه واخلي. نو رښتیا نو اعتماد ډېر مهم شی ده، او د دې لپاره چې اعتماد منځته راشي، نرمو مهارتو ته ضرورت موجود ده. دغه نرم مهارتونه د اعتماد د جوړېدو او د پخېدو د انکشاف د وسعت لپاره اړین دي. نو نرم مهارتونه یو له هغو وسایلو نه دي چې د اعتماد بنسټونه جوړوي. یعنې که ډېر ساده ویلی شي چې د اعتماد منځته راوستل د زور کار نه ده. په توره باندې، په ټوپک باندې څوک اعتماد نشي منځته راوستی. دا رښتیا هم واقعا دا خبره ده. نو دلته یو ډېر مهم ټکی زه غواړم اشاره ورته وکړم چې موږ په پخواني پروګرامونو کې ویلي وو، د افغانستان دغه 15,000 کلن تاریخ چې په هغه باندې ټول خلک ویاړ کوي او افتخار یې بولي، په عمومي صورت سره دا د تورې او د ټوپک یو تاریخ ده. او زه فکر کوم چې مثلا که په افریقا کې 18% خلک، تنها 18% خلکو اعتبار کوي، په افغانستان کې امکان لري 5% هم نه وي نور خلکو اعتبار کوي. یعنې د اعتبار سویه ډېره ټیټه ده. بیا امکان لري اشارې وکړو چې یو وخت هغه سبب د اعتماد د راټیټولو کوم شیان سببونه کیږي، هغه باندې به هم خبرې وکړو. اما که په مخ لاړ شو، وایو چې دغه سلاید، بخښنه غواړم، یو سلاید د دې نه مخکې راځي، د ما نه تېر شوی ده. دغه سلاید ما غوښتل چې دې باندې خبرې وکړو. دغه سلاید باندې د اعتماد مثلث، دا یو ډېر مهم فرمول ده، لکه هغه مخکې فرمول چې موږ د ټولنې د ودې، د افرادو د ودې په باره کې وکړو. اعتماد هم دغسې مختلف اړخونه لري، او هغه دا ده چې اول شی چې انسان په ټولنه کې اعتماد زیات شي، هغه دا ده چې په ځان باندې اعتماد وکړي. خود اعتمادي چې ورته وایي، اعتماد په نفس باندې، هغه سلف ترست
د دې ځای شروع کیږي. بعد له دې نه چې په ځان باندې اعتماد ولري، دوی کولی شي چې په نورو باندې اعتماد وکولی شي. تر څو چې په ځان اعتماد ونه لري، په نورو اعتماد نشي کولی. بعد له دې چې په نورو باندې اعتماد وکولی شي، یو قانون ده په نوم د ریسپراسیټي، د متقابل عمل قانون. ته که په چا باندې اعتماد وکړې، هغه د کلتوري او محیطي ملاحظاتو په اساس باندې تا ته بیرته متقابل جواب درکوي، په تا باندې مې اعتماد کولی شي. نو دغه درې یو د بل سره داسې تړلي دي، لکه اړیکې دي، کلک یو د بل سره تړلي دي. هغه بنسټ د دغه اعتماد د مثلث په ځان باندې اعتماد ده. او رښتیا هم اوس د خود اعتمادي دپاره هغه مخکې پروګرامونه چې موږ او تاسو په هغې خبرې کړي چې یو انسان په کومه مرحله د رشد کې ده، د محتاجي په مرحله کې، د خود کفایي په مرحله کې، او که د فلاح و سلام په مرحله کې. معمولا هغه خلک چې د فلاح و سلام په مرحله کې دي، هلته د مکمل اطمینان، اعتماد او باور په ځان باندې لري. سلف کنټرول او ځان یعنې ځاني کنټرول، یا په اسلام کې د تقوا خبره ده، اصلا هغه ډیسپلین او تقوا چې دی لري، او هغه باور او توکل چې دی لري په نورو انسانانو باندې، د یو همنوعه په توګه باندې. اول ته د خدمت ګزارۍ په څنګ کې دغه هر څومره چې په یو که چیرې مثال راوړو، یو مسلک کې تاسو مهندسي مسلک ته څومره چې تاسو زده کړې کړي دي، یو کار که چیرې تاسو ته سپارل کېږي، تاسو په ځان باندې باور لرئ چې او دا زه دا کار کوی شم. هغه وسایل چې ورته پکار دي هغه پیژنئ چې په کوم ځای کې پکار ویسئ. نو تاسو په ځان باندې اعتماد او دغه خود باوري د تاسو کارکردګي او اعمال ښیي. همدارنګه په نورو باندې اعتماد رامنځته کېږي، د نورو اعتماد په تاسو باندې رامنځته کېږي. چیرې دغه مثلث واقعا لارې خوا نه کېدی شي سړی په دې باندې بحث وکړي، ځکه بنیاد خو په خپل انسانانو کې ده. څومره چې انسانان په ځان باندې اعتماد او باور لري، نو شروع یې له دې جنه ده. دغه هغه بنسټ بیس چې ورته ځان باندې اعتماد، او بعد له دې چې په ځان اعتماد ولري او مطمئني، بیا دوی کولی شي چې په نورو باندې اعتماد وکړي. ځکه اول خو که هغه بل نفر هم خیانت وکړي، دی په ځان اطمینان لري، ځان ساتلی شي، نو بیا دی له یو ښه موقف نه دی کولی شي په نورو اعتماد وکړي. او قانون د هغه ریسپراسیټي، متقابل اعمال او رفتار، دا ده چې که تا په نورو اعتماد وکړي، هغه مجبور کېږي په تا باندې اعتماد وکړي، نو مثلث تکمیل شي. دغه یو ډېر مهم داینامیزم ده د اعتماد. واقعا دا په مشرتوب کې هم ډیر مهم رول لري، خصوصا د لوی نظامونه، سیاسي نظامونه، یا مثلا د ارګنایزیشن کې چې کارونه تقسیمیږي، کارونه اجراات کیږي، او بعضې وختونه یو مسلک ته خلک ځان انتخابوي، انټرویو ته ځي، بعضې خلک نه ځي، هر څوک خپل مسیر کې ځان غواړي. هغه یعنې دې باندې تکیه کوي چې په ځان باندې څومره اعتماد لري چې په یو شي باندې. لوبو کې هم دا شی شامل ده، د تولید یا د خدماتو په عرضه کې هم د خپلو خدماتو، د خپلو تولیداتو باندې اعتماد او باور، دا ډیره مهمه موضوع ده په زندګۍ کې. ژوند په هر اړخ کې تاثیر لري، هر اړخ ته ژوند ته که وګورې، کورنی ژوند، انفرادي ژوند، ټولنیز ژوند، د کار په ساحه کې کومه ساحه کې خدمت کوي، په څه رقم سره نفقه پیدا کوي، دغه ټوله باندې دغه تاثیر لري. نو اوس غواړو چون هغه پایه، هغه بنسټ یې په ځان باندې اعتماد ده. په ځان باندې اعتماد څنګه موږ ښه کولی شو؟
څنګه وده ورکولی شو. هغه ته دا بل سلاید ته به لاړ شو. نو درځه دا نو دغه سلاید څه ده، دا ما د یو کتاب نه په نوم د سپید اف ټرست سټیون ام ارکوي لیکلی ده. هغه ټول کتاب دلته د ما سره کاپي شته. دغه ټول کتاب د اعتماد په باره کې ده. اعتماد ټرست مختلف اړخونه د اعتماد بیخي تحلیل کړي دي او ډېر یو مهم کتاب ده. بیا ما ته اجازه هم راکړې وه د ما په کتاب کې دغه د زعامت په باره کې په دې کتاب کې ما یو فصل د اعتماد په باره کې ده چې د ده نه مې اخیستي، د نورو منابعو نه مې مواد راټول کړي وو او په هغه باندې ما یو فصل په دې کتاب کې لیکلی وو. نو د هغه نه ځینې شیان راوړو دلته مطرح کوو چې دوستان پرې خبر سي چې په دا ځان باندې اعتماد څنګه ښه کیږي، له کوم ځای نه شروع کیږي او څه شی موږ کولی شو چې موږ هغه ځان کې وده ورکړو چې بیا نور خلک چې موږ په دوی اعتماد وکړو، دوی په موږ باندې هم اعتماد وکړي. نو په هغه ته به لاړ شو. اول شی څه ده، هغه دا ده چې موږ په خپل ژوند کې صداقت او هغه تمامیت چې ورته یایي چې له هرې نقطې نظر نه صداقت موجود وي، دا یو خاص شی ده چې موږ دې ته وده ورکولی شو. دوم څه ده، حسن نیت ده. خلک په موږ باندې هغه وخت اعتماد کولی شي چې دوی وویني او همیشه ویني چې موږ په هر کار کې حسن نیت لرو. دریم ظرفیت ده. موږ باید ظرفیت ولرو چې یو کار موږ ته راکړي چې دا کار وکړي او په موږ باندې لکه امانت یې موږ ته وسپاري، موږ د هغه ظرفیت ولرو چې هغه وکولی شو. او بیا موږ د هغه ظرفیت په اساس باندې فعالیت کوو او د فعالیت نتیجه ښودلی شو. دغه څلور اړخونه په انګلیسي باندې ځینې دوستان چې په انګلیسي باندې بلد وي، دغه څلور شیان دي چې انټیګریټي چې دلته موږ قسم د تمامیت او صداقت باندې ترجمه کړی ده، او انټنت هغه څه نیت دی لري. معلومدار که نیت یې بد وي خو کوم ځای ته نه رسیږي، نو موږ ځکه حسن نیت ترجمه کړی ده. او کیپیبلیټیز چې دا په دې کې هم اهلیت راځي، هغه د کار اهلیت ولري او ظرفیت او دا شیان ټول ولري او بیا نتیجه هم ورکړی شي. دغه څلور شیان د کار د اجرااتو قابلیت یا وړتیا، یو کار له عهدې نه ووتی شي، یو کار اجرا کړی شي. که موږ وکولی شو ټولنې ته او نورو خلکو ته وښیو چې صداقت لرو، حسن نیت لرو، ظرفیت هم لرو او دغه هم نتیجه ده، د خوانه دغه نتیجه ده، بیا خلک په موږ اعتبار کولی شي، اعتماد کولی شي. نو دغه شیان ټول قابل د ودې دي. موږ کولی شو په خپل ژوند کې هم صداقت او تمامیت ته وده ورکړو، هم حسن نیت ته وده ورکړو، هم ظرفیت ته وده ورکړو او نتیجه د کار هم وخورو. هغه د مثلث قاعده چې ده له دغه ځای شروع کیږي او په هر اندازه چې دا لوړیږي، لویږي، په نورو ساحو باندې مؤثر اچي. رښتیا او د دې لپاره چې دغه شیان دې ته متوجه شو، دغه صداقت او حسن نیت دا د انسان په شخصیت پورې اړه لري. دغه مهم شی دی که موږ شخصیت یو عالی مرحله ته لاړ شي، موږ شخصیت وده وکړي، د خودکفایي نه د فلاح او سلام مرحله ته وده وکړي او بیا کېدای شي چې موږ دومره ظرفیت ولرو چې په نورو باندې اعتماد وکولی شو او بیا هغه هم په موږ اعتماد وکړي. بل ظرفیت او فعالیت څه ده، کیپیبلیټیز او ریزلټس، دا د موږ د اهلیت پورې اړه لري. شخصیت او اهلیت دغه دوه ساحې دي. موږ کولی شو خپل اهلیت هم زیات کړو او خپل شخصیت هم زیات کړو.
دغه څلور مهم عناصر دوه مخکینی دا شخصیتي مسایل دي، دا من انکشاف او د ودې قابلیت لري او ښکاره اثرات هم لري او کېدای شي چې په خپل ضد باندې په اصطلاح بدل نشي، بدلېدی هم شي. صداقت خدای ناخواسته په فریب او په دروغو باندې او حسن نیت په بدنیتي باندې. نو په یو فرد کې صداقت او تمامیت او حسن نیت موجودي، دغه دوه نور شیان نه وي موجود، بیا هم د اعتماد د ذاتي اعتماد عنصر نشي پوره کېدی، ځکه ظرفیت هغه پوهنه او وړتیاوې دي او مهارتونه دي چې یو فعالیت د هغه په نتیجه کې سرته رسېدی شي. که یو څوک یو کار کوي، یو مامور یا یو څوک چې یو کار ته موظف کېږي، د ظرفیت او فعالیت په سکیل باندې اکثرا دا مقرریږي، اکثرا دوی تعلیمات یا ډیګري یا هغه مهارتونه یې اخلي، خو د کار په جریان کې که چیرې صداقت او تمامیت او حسن نیت نه لري، د ده کار اثر نه لري، اکثرا په جنجالونو سره اخته کېږي. نو له دې کبله ځکه حسن نیت او صداقت په هغه اوله انټرویو کې او دې شیانو کې نشي څوک ډېر معلومولی، ګرچې خلک کوشش کوي چې ځینې مهارتونو نه دا هم واخلي. اما ډېره مهمه خبره دا ده چې بنیادي خبره چې صداقت او تمامیت او حسن نیت په یو ټولنه کې، په یو فرد کې د هغه د کار ښایست رامنځته کوي. رښتیا زه به یو ډېر ښه مثال ویم. زه په خپلو دغه ورکشاپونه چې خلکو ته دلته په کاناډا کې ورکوم، په دغه موضوع باندې زه غږېږم چې څه رقم سره سړی فرق وکولی شي. زه په دې کې هېڅ شک نه لرم چې د ما میرمن 100% صداقت هم لري او حسن نیت هم لري، اما که چېرته د ما اولاد یوې جراحي ته ضرورت ولري، وپوهېدې، زه په خپل میرمن باندې اعتماد نشم کولی چې دا به دغه د جراحي عمل وکولی شي، ځکه ظرفیت هم نه لري او نتیجه هېڅ وخت کوم چا باندې عملیات نه ده کړی. نو زه اعتماد نشم پې کولی چې د خپل اولاد هغه د جراحي کارونه دې ته وسپارم چې ته دا کار کولی شي. اما په دې کې هېڅ شک نشته چې صداقت هم لري، حسن نیت هم لري، د دې اولاد هم ده. یعنی دا عجیبه غوندې رابطه دلته موجوده ده. په یوه باندې یو ډاکټر چې ته ورسره ډېر پېژنې هم نه، اما د هغه ظرفیت لري، نتیجه یې ورکړې ده، هماغه باندې اعتماد او باور سړی کولی شي چې حتی د خپل زندگی ډېر مهم شیان وسپاري یو ډاکټر ته چې هغه د انسان په وجود کې هغه مداخله کوي او عملیات کوي، جراحي کوي. نو دا ټول یو د بل سره ډېر عجیب غوندې یعنی اړیکې لري. نو که چېرته دوستان د دې نه شکایت کوي چې په ټولنه کې اعتماد نشته، هغه انګلیسي کې یو متل دی charity begins at home. له ځانه شروع کېږي، راځي له ځانه یې شروع کړو. او دغه څلور دا لکه د میز څلور پایې دي، دغه څلور پایې چې موجود وي هغه میز ښه ثابت په ځای پاتې کېدی شي. که یوه پایې ترې لرې کې ثبات یې له منځه ځي. دا څلور واړه یو د بل سره اړیکې لري. د دې لپاره چې دغو ته وده ورکړی شي، دغه نفر سټیون ام هارکوي د ده پلار هم یو کتاب لیکلی ده چې هغه اجازه یې ماته راکړې وه چې ځینې شیان ترې واخلو. هغه یایي چې دغه اعتماد یو په بل باندې لکه د بانک حساب ده. په بانک کې چې یو حساب ولرې، کله پیسې ورچې حساب زیاتېږي، کله پیسې ترې کاږي حساب کمیږي. دغه اعتماد هم د نورو خلکو سره چې څوک لري دغسې زیاتي او کموالی پکې راځي، په دې پورې اړه لري چې څومره د کې واچولې او څومره دې ترې راوښتې، څومره پیسې دې واچولې څومره دې ترې راوښتې، د بانک اکاونټ په هغه اساس باندې. نو هغه دغسې یو فورمول یې ورته جوړ کړی دی. اعتماد بانکي حساب دغسې شیان دي. هغه شیان چې ذخیره کېږي په بانک کې اعتماد زیاتي، هغه
کوشش وکړئ چې هغه بل نفر وپېژنئ، یعنې کنجکاو اوسئ، معلومات پیدا کړئ، ښه شیان د هغه انسان په باره کې پیدا کړئ. دا د تا اعتماد زیاتوي د هغه نفر په مقابل کې. او که له ابتدا نه تاسې فکر وکړئ چې هغه نفر پېژنئ، ضرورت دې ته نه لرئ چې په دې کې تاسې کوشش وکړئ معلومات پیدا کړئ. دا لکه مصرف څه ده، د بانک نه د پیسې راویستلې، اعتماد کمیږي. کوچني جزئیاتو ته پام کول، مثلا څه رقم سره د نفر احترام کوي، عزت کوي، څومره ښه فکر ورته کوي، اخلاص نه. دا ځینې خلک په افغانستان کې دغه مداحي څه ده، له اخلاص نه، یعنې مداحي او چاپلوسي یو شی ده، اما مخلصانه صفت بل شی ده. د دغو دواړو له منځ فرق دی. دغه کار چې ته کوې، کوچني جزئیاتو ته پام کوې، دا باید مخلصانه وي. دا د تا د اعتماد حساب دی زیاتوي. او که مقابل طرف سپکاوي کوي او یو ته یا بې اعتنایي وکړي، د تا اعتماد کمیږي. دریم دا خپل وعدو او ژمنو ته وفادار واوسئ. یو وړي چې وایي چې زه دا کار کوم، باید وایي چې خپل وعدې دې چې کړې او ژمنو ته، او که وعدې ماتې کړلې، هغه اعتماد کمیږي. قرآن شریف کې هم ذکر ده، اوفوا بعهدکم، کنه، خپل وعدو باندې تاسې وفا وکړئ. زه غواړم دوستان چې دا خبرې اوري، حتی دا د کور په ساحه کې اولادو ته، کوچني اولادو ته ډېر خلک وعدې ورکوي چې زه به دا کار وکړم، فکر کوي چې دا کوچنیان دي، دا به هېر شي، سبا به یې هېري، وعده نه کوي، هغه وعده یې چې کړې وفا نه پرې کوي. اما امکان لري چې هغه وړکي 10 کاله وروسته یې په یاد وي چې ما ته ویلي وو چې زه به داسې وکړم، ویې نه کړ د ما لپاره. نو بیا هم له کور نه شروع کېږي. هغه مخکې موږ وویلې چې څنګه چې یو شی کوې، هر شی کوې. مثلا اولادو ته دې وعده ورکړه او وعده دې وفا ونه کړه، د ژوند په نورو ساحو کې هم دغسې در باندې راځي. بل خپل توقعات واضح کړه. یعنې په اصطلاح د خلکو سره چې خبرې کوې، هغه شف نگو، شفتالو بگو. ټول صحیح واضح کړه چې مقصد دې څه شي ده، د دغه معاملې صحیح مقصد دې څه شي ده. داسې پټه اجنډا مه جوړوه. که شی واضح وو، اعتماد دې زیاتېږي. که پټه اجنډا دې لرله، اعتماد دې کمیږي. بل احترام، ادب او مهرباني وښیي. خلکو سره چې غږیږئ، په احترام باندې، په ادب باندې مهربانه واوسئ. دا د تا اعتماد زیاتېږي، په مقابل کې هغه ذخیره دې زیاتېږي د اعتماد. غایب ته وفادار واوسئ. چې یو نفر حاضر نه وي، د غایب بد مه وایئ، ځکه که بد ووایئ، هغه چې حاضر د هغه یې چې که زه نه یم، د ما په باره کې به هم دغسې خبرې کوي. دا اعتماد زیاتوي. فیدبک ورکوئ، یعنې که چېرته یو هغه بل نفر وغږېږي، تاسې هغه تقدیر یې کوئ، ورته ووایئ چې زه خو داسې پوه شوم، رښتیا ده چې تا دا مقصد دې دا و، ته ما سم پوه کړه. که چېرته څه نه یې پرې پوه شوی، ورته ووایه چې ته دا یو وارې بیا تشریح کړه چې زه سم پوه شم. دغه فیدبک هم ډېر تاثیر لري، اعتماد زیاتوي. مقابل طرف وبخئ. که چېرته مقابل طرف اشتباه رسوي، دغه ظرفیت تاسې باید ولرئ چې هغه وبخئ، او چې وبخئ، اعتماد هم زیاتېږي. او که چېرته تاسې اشتباه کړي، د دې جرأت ولرئ چې بخښنه وغواړئ. دا د ما نه خطا شوې وه، زه بخښنه غواړم. نو د هر یو په مقابل کې، په دغه جدول کې، هغه په ضد یې څه ده، هغه اعتماد کموي. نو اوس په یوه ټولنه کې د اعتماد، یا په اشخاصو کې د اعتماد، په ګروپونو، په ډلو کې د اعتماد دغه ښه معیارونه دي چې که چېرې دې ته توجه یا پاملرنه وشي، نو له ډېرو مشکلاتو نه مخنیوی کوي. او رښتیا هم موږ یو بل سلاید هم لرو چې دغه په هغې کې 14
اړخونه دي د اعتماد د ډیرولو 14 لارې. په څه رقم سره اوس موږ اعتماد زیاتولی شو. هغه حد اعتماد چې نور خلک ما اعتماد وکړي، زه په نورو اعتماد وکړم، خلک دغه شیان وکولی شي. کېدای شي ټولنه کې، هغه ګروپ کې، هغه د بانډار ډله کې، د حجرې په ډله کې، په کلي کې، په جومات کې، هر ځای کې چې خلک راټولېږي، هغه ساحه د اعتماد لوړه شي، یو په بل باندې خلک ډېر اعتماد وکړي. هغه دا ده چې څوک غږیږي د کلام وضاحت ولري، نورو ته احترام ښکاره کړي، د احترام ښکاره کول ولري، شفافیت جوړ کړي په ټولنه کې. شفافیت او د کلام وضاحت یو د بل سره، دا ټول یو د بل سره اړیکې لري، اما د دې لپاره چې ښه تحلیل شي دغسې واضح شوي دي. دغه شفافیت منځته راشي تر څو چې چی شي څه ورته وایي مرموز شیان پاتې نه شي، هر څه ښکاره وي. کله کله په دې کې هغه اصول او قوانین او قواعد هم راځي چې هر څوک دغه مطابق باندې خپلې کړنې عیارې کړي او تیاره نه وي بعضې ځایونه، یا به اصطلاح وریځ نه وي چې شاته یې نورې قصې، هر څه شفافیت ولري او حساب کړی شي دغه شیان، د خپلې غلطي اصلاح وکړي، چې غلطي ترې شوي هغه ژر اصلاح کړي او نورو ته وفادار پاتې شي. دغه کارونه ټول د دې قابلیت لري چې انسان دغه کارونه ښه کړي په ژوند کې او وده ورکړي، د عمل نتیجه وښيي خلکو ته، د خپل کردار د عمل نتیجه وښيي، د ځان وده او ښه کول، دې کې هغه سلف ډیولپمنټ، سلف امپروومنټ ورته وایي، د توقعاتو وضاحت او د محاسبه او مسؤلیت، هم د ځان محاسبه او مسؤلیت ولري، هم د نورو ولري، او د واقعیت سره مخامخ کېدل، to confront reality. دې ته که متوجه سي دغه 5 شیان چې په شنه خط باندې لیکل شوي، دا د انسان په شخصیت پورې اړه لري، او دغه 5 چې ښي طرف ته چپ طرف ته لیکل شوي د عمل نتیجه او دا لاندې، دا د انسان په اهلیت پورې اړه لري. دا اهلیت زیاتي یا هغه شخصیت زیاتي. دغه نور 3 شیان چې د لاندې دي، نورو ته غوږ نیول او په تعهد او وعدو باندې درېدل او په نورو باندې اعتبار کول، دا دواړه هم په شخصیت پورې هم په اهلیت پورې اړه لري چې وکولی شي. زه یو مثال خپلو ورکشاپو کې راوړم. دغه اول وعده ورکړي او په وعده باندې وفا وکړي، دا دواړه مهم دي د اعتماد د زیاتولو لپاره. ما ویل د جمهوریت په اول وختو کې جمهوریت خلک، مسؤلین د جمهوریت او د دوی بین المللي ملاتړ خلکو افغانانو ته ډېرې وعدې ورکړې وې، توقعات د خلکو زیات کړي وو. دا چې دوی ونه سو کولی په خپلو وعدو باندې وفا وکړي، د خلکو اعتماد پرې کم شو. دغه یو ډېر مهم ده چې که یو وارې وعده وکړې، توقع جګېږي، چې په وعده باندې وفا وکړې، اعتماد جګېږي. نو دا ډېر مهم اساسي شیان دي. په خاصه توګه هغه ورونو خویندو چې د اعتماد په باره کې پوښتنې کړې وې، دغه هغه مهم عناصر دي. که چېرته غواړي یو نفر پیدا کړي چې دی څومره د اعتماد وړ ده، وپوهېده، دغه 14 شیان دوی کولی شي په یو جدول کې واچوي، وپوهېده، او نمرې هم ولیکي ورته، له 1 نه تر 10 پورې نمرې ولیکي، او بیا یې ځینو نږدې دوستانو ته ورکړي چې ما ته په دغو 14 ساحو کې ما ته نمرې راکړه، چې د تا په نظر باندې زه څومره نمرې اخیستی شم، له 1 نه تر 10 پورې. هغه ټولې نمرې چې جمع کړي، معلومیږي چې د دې اعتماد څومره د اعتماد وړ ده.
زه په خپل ورکشاپو کې د دغه لپاره ما جدول جوړ کړی دی، کتاب کې جدول لرم، هغه جدول خلکو ته ورکوم چې د نږدې خلکو ته تاسې مهرباني چې هغه خپل نږدې خلکو چې اعتماد پې کولی شي هغو ته یې ورکړي. دغسې یو جدول ما جوړ کړی دی، ورته نمرې هم شته پکې تیارې. بس دغه کاپي چاته ورکړه چې تا ته نمرې درکړي، ته معلومیږي چې څومره د اعتماد وړ انسان یې. او معیارونه هم شته ده پکې تیار، معیارونه شته پکې. نو دغه شیان مهم وو. د په انفرادي ډول سړی څنګه کولی شي د اعتماد قابلیت ولري، او د اعتماد قابلیت چې پیدا کړي، بیا دوی کولی شي چې دغه مثلث عملي کړي. دغه مثلث چې په ځان باندې اعتماد پیدا کړه، وپوهېده چې ښې نمرې مو وګټلې په هغه 14 اړخو کې، او صداقت هم عالي درجه ته رسېدلی، حسن نیت هم رسېدلی، ظرفیت هم رسېدلی ده، او نتیجه هم د کار لري، دی هغه ساحې ته رسېدلی دی. نو دومره ځان باندې اعتماد کولی شي او اطمینان هم لري چې دی کولی شي په نورو باندې اعتماد وکړي او په هغو باندې تاثیر وکړي. چې په نورو اعتماد وکړي، نور خلک بیا په ده باندې اعتماد کولی شي. د نن لپاره دغومره مواد موږ راټول کړي وو. زه فکر کوم چې په دغه باندې دغه یوه هفته تر بلې هفتې پورې کار پې وکړي خلک په ځان باندې. بلې هفتې ته به دوی ډېر په ځان اعتماد ولري او د موږ په خبرو باندې به تبصرې هم کولی شي. اوس خو تبصرې چا نه دي کړی. نو دا بنیاد د اعتماد سازي ده یا اعتماد جوړول، ځکه چې د موږ او تاسو په ټولنه په خاصه توګه باندې چې موږ ورسره اړیکې لرو یا ورسره رابطه لرو یا په هغه پورې تړلي یاستو، د اعتماد موضوع ډیره مهمه موضوع ده. په خاصه توګه دغه اوسنیو حالاتو کې یا د تیرو حالاتو نه د اعتماد د زده کړې مسله، مثلا یو ګروپ د خپلو غړو باندې ډیر اعتماد لري نسبت له د باندې نه، یا مثلا یو په بل باندې یو تعداد ګروپونه ډیر کلک یو د بل سره ګنډلي یا په اصطلاح څه ورته وایي قلف حالت لري، یعنی خپل هغه دایره کې را څرخیږي. چون په ځان دومره اعتماد نه لري، د نورو نه ډاریږي، خلاص وضعیت نه لري. دغه یعنی د یو ټولنې د رشد لپاره د اعتماد د سطحې لوړتیا او په نورو باندې، مثلا افغانستان کې ټول خلک چې په دغه جغرافیه کې اوسېږي، که د افغانستان د جغرافیې او د ولس لپاره وفاداري، په تعهد کې ورسره مخلصي، نو دا ډیر اثر لري نسبتا. بعضې ګروپونه یا ډلې چې په خپل منځ کې سره کلکې او د باندې سره بیا رابطه نه لري، داسې پاتې سوي، یا د دې مختلفو ډلو ترمنځ که چیرې سړی داسې وګوري چې څومره تفاهم موجود ده، څومره اعتماد موجود ده، څومره د اتحاد او اتفاق خواته تګ بې د اعتماد ده ستونزمن ده، نو دا ډلې ټپلې په اصطلاح چې په تاریخي لحاظ باندې خپل رول لوبولی ده. اکثرا اوس دغه ټولنه یا عام ولس هم په هغو اعتماد ډېر نه لري، که نه؟ رښتیا خو نتیجه هم نه ده ورکړې او منفي نتیجه یې ورکړې، اصلا منفي نتیجه یې ورکړې ده. اکثره خلک چې دغه څوک چې پخواني سیاستونو کې لوبې کړي دي او په ځان باندې اعتماد د خلکو ډیر کم کړی، یعنی هغه نتیجه د کار تاسو مخکې وښوده چې هم شخصیتي مسایل او هم همدارنګه هغه قابلیتي کاري مسایلو کې د اعتماد سطح په هغوی باندې ډیره کمه ده.
نو له دې کبله مهمه خبره دا ده که چیرې موږ غواړو چې بدلون راسي او د فلاح او سلام په لور باندې حرکت وکړو، نو د اعتماد موضوع ته دا ډېر مهم ده. او که چېرته دغه پروګرام چې موږ یې په افغانستان پیس چینل کې هم اچو، حتی دغه نوي چارواکي که چېرته دا پروګرام وګوري، دې ته باید متوجه واوسي چې که نتیجه ورنکړي، دوی اوس هم خلک علامه د استفهام لري چې دا خلک چې ځینې مسؤلیتونه یې ورکړي دي، دغه مسؤلیتونو اهلیت لري که نه لري، قابلیت یې لري که نه لري. نو خلک معطل دي نتیجې ته. که نتیجه هم ورنکړي، نو په دوی باندې هم اعتماد کمیږي. دې ته باید دا طبیعي موضوع ده. له دې کبله دې ته اړتیا ده چې که چیرې هغه شخصیتي مسایل ښیي، خو هغه کاري قابلیتونو د نتایجو خبره ته خلک ګوري چې نتایج څنګه دي. په بعضې مسایلو کې چې نتایج راوځي، نو د خلکو اعتماد او باور پې شته، یا ډېر د نسبتاً که چیرې مقایسه یې کړي سړی له تېرو حکومتونو سره. خو په هر صورت دا موضوع د هر چا هغه غټه طبیعي سرمایه ده چې په دې باندې سرمایه گذاري وسي او خود اعتمادي باندې کار وسي، انشاءالله چې ښه نتایج به ورکړي. موږ او تاسو خو امید لرو چې دغه پروګرامونه د هر چا په مخ کې یو رڼا خوره کړي، خپل ځان هم پکې وګوري، خپلې ټولنې، خپلې اړیکې او د خپلې ودې دپاره لاس په کار سي. او دې ته اشاره ضرور ده چې وایو چې دا مهم ده چې انسان داسې یو صداقت او حسن نیت پیدا کړي چې هم د دنیا کار جوړ شي، هم د آخرت کار جوړ شي. واقعا همدا خبره ده. اما که چېرته ته داسې کار کوې، د مثال په توګه ته داسې کار کوې او ما ته په دنیا کې د تا خیر نه رارسېږي، زه په تا نه اعتماد کولی شم، نه ما ته مهم ده چې ته په جنت کې په کوم ځای کې یې. ما ته دې په دې دنیا کې ګټه راونه رسېږي، ښه دې راونه رسېږي، د ما لپاره مهم نه ده چې ته کوم درجه د جنت تا ته پیدا شوی دی. تا هغه د خپل کار ده. ټولنه کې چې ټولنې ته د څومره خیر رسېدلی ده. او اصلا د انسان رسالت او د انسان دنیا ته راتګ الله تعالی په دنیا کې د کارونو او په آخرت کې د نتیجې او د ثمر مسله ده. خو دنیا کې کارونه که چیرې نیک کارونه ونه کړي، کوي د اعمال صالحه، خو د نتایجو دپاره ده. نو انسان ته نه په ایمان باندې او فلاح او سلام ته نه رسیږي، بلکې په اعمالو باندې هم یو ځای، یعنی ایمان او اعمال صالحه، یعنی ښې کړنې په ښوونې او روزنې او وسایلو په دې شیانو باندې شونتیا مومي. له دې کبله د دنیا او د آخرت خوبۍ خو د مسلمان هغه ارزو ده، دعا یې ده. نو موږ دعا کوو چې الله تعالی دې موږ او تاسو ته په دنیا کې د خود اعتمادي، په نورو د اعتماد او د دې توان او وړتیاوې په موږ کې قوي کړي، او موږ خپله هم په ځان باندې څومره چې هغه توان او هغه استعداد لرو، هغه استعدادونه د اعتماد له مخې نه خنډونه لرې کړو، که چېرې دا خلاصه ووایو. رښتیا مهم ده، دا رښتیا. نو هغه به کو دوستانو سره به په ورو ورو خدای پاماني وکړو او دا دې وکړي چې دغه پروګرام په خپلو ټولنیزو پاڼو کې شریک کړي چې نور خلک هم پرې خبر سي. که چېرته کوم موضوع صحیح واضح شوی نه وي، دلته تفسیرو کې موږ ته ولیکئ چې دغه موضوع صحیح واضح نه شوله. بل پروګرام هم چې موږ د اعتماد په باره کې وړاندې کوو به د جمعې ورځ باندې، هغه ته به هم جواب ورکړو انشاءالله. نو اوس بیا نورو دوستانو ته چې جمعه مخکې لري، ښه جمعه ورته غواړو هغوی خلکو وطنوالو چې په افغانستان کې جمعه تقریبا اخر شوې ده، د جمعې مبارکه ورځ، هغو ته ښه شپه او پر اعتماده زندگی غواړو، دعا ورته کوو چې موږ ته هم دعا وکړي، او چارواکو ته چې د خپل کار نتایج خپل ولس ته وښیي،
همدارنګه ولسونه د خپلو چارواکو سره په اعتماد باندې د همکاري کولو روحیه وپالي. موږ به له دې نه کوشش کوو چې د دې خورو ورو وطنوالو د اعتماد راجلبولو په ځان باندې، په خپل ولس باندې، په خپل وطن باندې د خواخوږۍ دپاره اعتماد وکړي او خپلې وړتیاوې یو د بل سره په تعاون کې په کار ویسي. یوه موضوع رښتیا ایلودین صاحب چې ما تا اشاره ورته وکړله چې هر څومره خلک د فلاح او سلام طرف ته ځي، په ځان باندې اعتماد زیاتیږي او بیا په نورو هم اعتماد کولی شي. دغه سروې چې ما دغه حساب څه ورته وایي چې ما اشاره ورته وکړه چې په امریکا کې 34% خلک نورو اعتماد کولی شي، په مکسیکو کې 23%، لاتین امریکا کې 23%، په افریقا کې 18%. ځینې هیوادونه چې نسبت له نورو نه د فلاح او سلام طرف ته ورنږدې شوي لکه ناروې، سویډن، دنمارک، دغه سکندناوي هیوادونه، هلته د اعتماد سویه 80% نه جګه ده. یعنې د اعتماد په معیار باندې ډېر زیات شوی دی، اعتماد هم زیات شوی په ټولنه کې. دا تاثیر لري د دوستانو د معلومات لپاره. بس نو خدای پاماني به وسرو وکړو تر بلې هفتې پورې انشاءالله، که اجازه د خدای پاک وه بیا به سره یو ځای سو او بیا به بل معلومات، بل پروګرام به هم د اعتماد په باره کې وړاندې کړو، مختلف نور موضوعات چې په اعتماد پورې اړه لري. او بخیر سره خدای پامان. الله حافظ. په مخه مو ښه